آیا تاسو ته پته شته چې چوټا بای دا بړه بای څوک دی؟ ښه که تاسو سوچ وکئ نو په سوشل میډیا باندې دوی ډېر زیات وایرل دي او آنلاین سمارټ فون سمارټ واچ خلکو له لګي کدی تاسو خبر چې دوی اصل نمونه څه دي او دوی چې دي نو د میاشتې څومره تنخواه اخلي. نو په دې ویډیو کې به ته مکمل معلومات درکوم. ویډیو را سره مکمل وګورئ او د نور ملګرو سره هم شیر کړئ. ښه راځئ ویډیو طرف ته ځو، ضرور ویډیو وګورئ. ښه ملګرو تاسو ته پته شته چوټا بای او بړه بای چې دي نو آنلاین خلکو له موبایل هم لګي، پری هم لګي، سمارټ واچ هم لګي. نو راځئ اوس ګورو چې چوټا بای او د بړه بای حقیقت څه دی. ملګرو تاسو ته پته ده چوټا بای چې دی نو د خپل نوم دی عبدالشکور، د خپل نوم عبدالشکور دی، د عمر 21 سال دی. او بړه بای چې دی نو هغه نوم دی محمد شکور چې دغه عمر 20 سال دی. دوی دواړه د پاکستان اوسیدونکي دي. دوی د پاکستان کې پیدایش شوی، په پاکستان کې دوی په کراچۍ کې پیدایش شوی. د کراچۍ نه بیا د دوی د بزنس سلسله شروع شوه او د امبیسیډر او برند څوک دی هغه به ته هم په دې ویډیو کې ملګرو دې دواړه ودونه هم کړلي. ښه د دواړه شادي شده دي، یو د 20 سال عمر دی او یو 21 سال عمر دی، خو بلکې دواړه ودونه کړلي. دغه نه پس چې دی که نه د دوی یو شاپ دی، یو الکترانیک زمزم الکترانیک په نوم باندې دوی یو شاپ دی، یو دکان دی غټ. او تاسو ته پته ده په هغه باندې ټوله دنیا کې څه کېږي، دوی آنلاین کاروبار کوي، آنلاین خلکو ته لیږي سمارټ واچ او سمارټ فون خلکو ته پرې هم لیږي. که تاسو ته سوچي ملګرو دغه نه پس چې دی نو د دوی برند او امبیسیډر چې دی نو هغه شاهرخ خان دی. په انډیا شاهرخ خان فلمونو والا هغه تاسو ډېر ښه پېژنئ. دغه نه پس چې دی ملګرو نو دوی په یوټیوب باندې تقریبا د 15 میلیون نه زیات سبسکرایبر دي، د 15 میلیون نه زیات سبسکرایبر دي. او په انسټاګرام باندې که سوچ وکړئ که نه نو دوی چې دي نو د په لکونو باندې فالوور دي. او دوی فالوور د کم ځای نه زیات دي. که تاسو به اوس بیا هم حیران شئ چې دوی فالوور چې دي نو دا د انډیا نه زیات دي. په انډیا کومه اډینس چې نو انډیا خلک یې ډېر زیات خوښوي او د انډیا خلک یې څه کېږي ډېر زیات ګوري. او دوی کله چې نیو پراډکټ راشي، نیو ایټم راشي ملګرو نو دوی ته تاسو ته پته ده په سوشل میډیا باندې دوی ویډیو جوړه کړي او هغه خلک اخلي او دوی په دې چرچې دي او دوی په لکونو په کروڑونو روپۍ ګټي. ښه صرف د دې وجې نه چې دوی په سوشل میډیا باندې وایرل دي او دوی شاپ کولاو کړی او دوی ست شاپونه په دې دوبۍ کې نور هم دي. په دوبۍ کې دوی غټ کاروبار دی. که تاسو سوچ وکړئ نو دوی اصل حقیقت دغه و. ښه که تاسو ته نه وای خبر نو ضرور کمنټ وکړئ. که تاسو هم دا فالو کړئ زمزم الکترانیک والا نو کمنټ ضرور وکړئ او دا ویډیو د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.